برمکه دا وتر باندې واوړي جاپان والا که خبر شو کنه په موږ باندې به دا ګاډي بند کړي چې دوی پکې خشاک وړي. سوات ملمجبې د سفر او مشاعري ویلاګ لومړۍ ورځ. ملګرو کله چې د شاعرانو او یارانو یو کاروان په سفر روان شي نو بیا سفر یوازې سفر نه وي. هره لاره یې یوه نوې قصه وي، هره شیبه یې یوه نوې خاطره وي او هره ناسته یې د ژوند یو ښکلی یاد وي. نن مو هم داسې یو سفر شروع کړی دی د ښکلي سوات د ملمجبې فلور. هلته چې غرونه دي، وریځې دي، باران دی، شاعران دي، ملګري دي او د شعرونو یو رنګین محفل هم زمونږ انتظار کوي. راځئ د دې سفر لومړۍ ورځ به در سره شریکه کړم. څو ورځې وړاندې زه د خپل کلي نه بونیر ته د یو پروګرام لپاره روان وم. کله چې ناوډن ته ورسېدم نو ملګري انور خیال راته ټلیفون وکړو او راته یې وویل لالا انجینیر مومن زمونږ ملګری دی، د چارسدې دی، د ښکلي سوات په ملمجبه کې چړیاګر جوړ کړی دی او د هغې د افتتاحي پروګرام لپاره غواړي چې شاعران ملګري راټول کړي. ما ورته وویل سمه ده وروره، موږ به ټول ملګري راټول شو د سوات ملمجبې فلور به روان شو. نن هغه ورځ راغله چې حضرت بیټنې او سمر زمان د ټانک نه را روان وو. جاوید شاه درمان سره په مردان کې وو او کاروانومن انور خیال او یاسر هم د سوات فلور روان وو. زه چې ملکن ته ورسېدم هلته د باران کږې وږې شیوې وې. باران لږ تم شو نو زه هم د ملکن روان شوم. کله چې پل څوکۍ ته ورسېدم هلته ټول ملګري په یو هوټل کې راټول شوي وو. بیا مو داسې ترتیب جوړ کړو چې زه حضرت بیټنې سمر زمان د جاوید شاه درمان په گاډي کې او کاروان مومن انور خیال او فاروق فطرت د یاسر په گاډي کې د سوات تشموزو په لور روان شو. لاره ښکلې وه، ملګري وو، خبرې وې او د سفر خوند و. کله چې د کابل نه واوړېدو د ګلجوید سره نږدې مو ولیدل چې انجینیر مومن خان هم د خپلو ملګرو سره په لویه لار ولاړ دی. موټر مو ودرو، ستړي مشي مو وکړل او د یو بل په لیدو مو د سفر ټوله ستړیا هېره شوه. مومن خان راته وویل راځئ دلته لږه دمه کوو. نو د سوات په بایپاس کې مو له ملګرو سره یو ځای جوس وڅښل، لږه دمه مو وکړه او بیا مو خپل سفر یو ځل بیا شروع کړ. کله چې موږ لور ته راورسېدو ما ملګرو ته وویل دلته زموږ ډېر شاعران ملګري ژوند کوي او که د پرویز شاهین صاحب ذکر ونه کړو نو دا خبرې ونیمګړې وي. الله تعالی د پرویز شاهین صاحب ته روغ صحت، خوشحاله ژوند او اوږد عمر ورکړي، آمین. او بل طرف ته د منګلور ګونګړي هم ډېر مشهور دي. نو څنګه به مو زړه کېږي چې منګلور ته راشو او ګونګړي ونه خورو. له ملګرو سره مو ګونګړي وخوړل، لږه دمه مو وکړه او بیا مو د خپل اصلي منزل ملمجبې په لور سفر ته دوام ورکړ. د ملمجبې غرونه، وریځې، د باران نري نري څاڅکي او یخې هواګانې. رښتیا چې د دې سفر خوند یې څو چنده زیات کړی و. په لاره کې مو ماشومان ولیدل چې انځران یې خرڅول. د هغوی په لیدو راته د رحمت شاه سایل صاحب هغه ښکلی نظم را په زړه شو چې د میادم پاړه یې لیکلی دی. ځکه د سوات دا ښکلي غرونه او د ماشومانو دا ساده ژوند انسان ته د سایل صاحب د شاعرۍ هغه رنګونه وریادوي چې د دې سیمې ښکلا یې په خپلو شعرونو کې انځور کړې ده. او رښتیا هم کله چې انسان د سوات په دې شنو غرونو، وریځو او باراني موسم کې سفر کوي نو داسې احساس کوي لکه د شعرونو په یوه نړۍ کې چې روان وي. په لاره کې مو یو فیلډر ولیدو چې کسانو د شنو څانګو نه ډک کړی و. ما په خندا ملګرو ته وویل که جاپان دا قصه ولیده نو کیدای شي چې د ګاډو جوړول هم بند کړي. بیا مو په خندا خندا خپل سفر ته دوام ورکړ. ماښام ته نږدې د ملمجبې چړیاګر ته ورسېدو. هلته مو اول د ماښام مونځ ادا کړو، بیا مو له ملګرو سره ګپ شپ ولګوو. د ماسخوتن مونځ مو هم ادا کړو او وروسته مو په شریکه ډوډۍ وخوړه. خو د دې شپې خوند لا هغه وخت زیات شو کله چې د ډوډۍ نه وروسته ملګرو یو بل ته شعرونه ویل شروع کړل. یو ملګري به خپل شعر وړاندې کولو، بل به ورته په شاعرۍ ځواب ویلو او د شعرونو ترمنځ به یې خنداګانې او خوږې خبرې هم وې. د ملمجبې په هغه یخي هوا کې د غرونو په منځ کې د شاعرانو او یارانو دا د بیناست رښتیا هم ډېره خوندوره وه. ما داسې احساس کوو چې موږ د سفر نه وروسته یوازې دمه نه کوو بلکې د شعرونو او ادب په یو داسې محفل کې ناست یو چې هره خبره یې د یاد ساتلو وړ ده. همهغه شپه مو د سفر ستړیا په خندا، ملګرتیا او شاعرۍ کې تېره کړه. نو ملګرو دا و د نن ورځې د سفر او ملمجبې ته د راتګ قصه. خو دا خو یوازې د دې ښکلي سفر پیل و. د دې سفر اصلي رنګونه د شاعرانو ملګرتیا، مشاعره، خنداګانې او هغه نه هېرېدونکې خاطرې چې په ملمجبه کې مې جوړې کړې هغه به در سره په راتلونکو برخو کې شریکې کړم. او لکه څنګه چې صابر صاحب وایي شپه به د مینې په قصه تېروو، نورې خبرې به سحر کېږي. تر ورې لیدنې د لوی الله په امان.